السلام علیکم بھائی جان، زه فواد باچا خبرې کوم. زمونږ یو کس پکار دی په دې سایبر پښتو کې ښه. داسې یو کس زمونږ پکار دی چې هغه په ای کامرس باندې پوهېږي او تکړه یې لګوي. موږ به د نور هم چېرې وښیو، خیر څه مسله نشته. خو په دې کې اوس مسله دا ده چې زمونږ داسې یو کس دی چې هغه شفافای باندې پوهېږي، هغې کې آرډرونه راځي، هغه بیا هغه له انوایس کریټ کوي، د کسټمر سره به کې رابطه هم کوي، زموږ سره ټول سیسټم بیل دی، ټیکسټ میسج هر څه ته کوي، ویریفای کوي چې آرډر راشي هغه ویریفای کوي او بیا د هغې نه بعد هغه انوایس کریټ کوي. اوس که بیا دا کس تکړه او پوهېږي نور هم مخې ته انشاءالله زموږ سره نور بیا اپورچونټي شته چې دا پکې بیا موږ نور هم اډمنسټریټیو دغه پکې ایډ کوو ته خیر سره مطلب د ګروت پکې خپل کړي. خو داسې یو کس زموږ پکار دی چې هغه د ماښامې د 9 بجو نه واله د سهار د ساعت 3 بجو پورې کار کولی شي. د کور 100% د کوره دی. د پاکستان د یو ایس نیویارک ټایم زموږ چې کوم دی د سهار 9 نه واله د 5 بجو پورې تقریبا کنه. اوس که کس ډېر تکړه او موږ ته پته لګي چې یاره دی زموږ لپاره ښه دی، ریټرن انویسټمنټ باندې ډېر کېږي، نو بیا به انشاءالله موږ تاسو نور هم پروجیکټ موږ درکړو، نور به هم تاسو ته مخې ته اپورچونټي درکړو. ها اوس ما د هغه کسان ریچ آوټ شي چې هغه سیریس وي او دا شی کولی شي صحیح ده. بیا موږ خبرې وکړو، دا زه ډایرکټ هایر کوم، زه نور څوک په دې کې انوالو نه دي، صرف زه یم ډایرکټ کوم. تاسو بیا ما ته ووایئ که یاره تاسو دا کار کولی شئ. اوس که تاسو پوهېږئ نه یو چې تشابه لیدلی نه ای کامرس باندې پوهېږئ، نو پلیز ډونټ ویسټ مای ټایم، ما ته بیا ریچ آوټ کېږئ مو. صحیح شو. دا 100% اپورچونټي د هغه کس لپاره ده چې 100% د کوره کار کوي چې انټرنیټ ورسره سټیبل وي. صحیح شو. چې انټرنیټ ورسره سټیبل نو بیا هم جست ډونټ ریچ آوټ ټو می. ځکه چې زمونږ دلته موږ بیزي کېږو، زمونږ د ګوتې دغه پکار دی هینډز آن ډیک که نه. مطلب دا چې موږ اوس وایو چې زمونږ داسې څوک وشي چې زموږ سره د دې کې هیلپ وکړي. So just help me out and let me know. د لینک چې لاندې دی په کامنټس کې لینک پروت دی او نور چا سره شیر کوئ، شیر یې کوئ. اپورچونټي ده، فایده ترې والی. بیا به انشاءالله ګپ شپ ولګو. السلام علیکم.